أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون صدق الله مولانا العظیم. د سوره صافات دا آخري آیتونه دي. دغه صورت کې الله جل جلاله ابتداءً د خپل قدرت بیان وکړ، د فرشتي تذکره وکړه، د قیامت بیان شو پکې، او درنګي د انبیاء کرام علیهم الصلوات و تسلیمات لکه د نوح علیه السلام واقعا، ابراهیم علیه السلام واقعا، د موسی علیه السلام، الیاس علیه السلام، لوط علیه السلام، او په آخر کې د یونس علیه السلام رسې واقعات د انبیاء کرام الله ذکر کړل. نو اوس د دغه انبیاء کرامو حالات موږ ټولې ته مخکې دي، د خپل قومونو سره څرنګه تیر شل. هر پیغمبر چې ابتداءً قوم ته ارغله ده، نو ملګری چې هغه کم وي، او ملګری چې هغه غریب خلک وي، او عاقبتاً الله جل جلاله بیا دغه پیغمبر غالب کړه هم وي، د ملګری چې وي هغه غالب شوی. د ضد کې چې کوم څوک وي، مخالف وي، که بادشاه وي، که رعیت وي، الله جل جلاله هغه بیا معذب کړي دي. نوح علیه السلام 950 سال اننیم سوه کوله دا قوم ته دعوت ورکړو. مسلمان شوي پکې څومره وو؟ 82 نه تر د 90 رسې تعداد ارغله ده. نو که په کول کې هم یو کس ایمان وروړله، په کول کې 950 کسان بوا د حوصلې ته او صبر ته سړی حیران شي. موږ خو دا دین خپل بچای مو وي سرکشه شي، دوې ورځې چې نصیحت وي ته وکړي نه مني چې دا بدبخته پسې آ کی ام کی او بددعا پسې کوي. نوح علیه السلام بددعا نه کوله. الله پاک چې کله وی ته و چې نوح دا قوم د دومره سرکشه ده او دومره باغي ده چې دې ته زه ایمان ورکوم، د ایمان داسې معمولي شی نه ده. ایمان دا ډېر قیمتي شی ده. د الله جل جلاله خصوصا شکریا ادا کوو په دې چې یا الله شکر دې تو لاک لاک چې ایمان دې نصیب کړه ده، چې تو منو لیدله مو نه تو پیغمبر دې، تو پیغمبرون موږ منو، په کې موږ فرق نه کوو د یهودو د نصارا او په شان یهودو نصارا الله مني، لیکن پیغمبرونو کې هغه فرق کوي. د الله حکم هغه نه مني، موږ د الله حکم منو. په دې د الله شکریا ادا کوو او د آخر خاتمې د ایمان د الله نه سوال کوو چې زندگی خو مې دا دینې په مسلمانۍ کې تیره کړله، فقر و فاقې کې مې تیره کړی، د الله د پوره مې دا ستړي استمنې وکړې، دا لمنځونه او د سونه تلاوتونه، دا ریژې، د زکاتونه، داسې معمولي خبرې دي، خو داسې نه چې په آخر کې بې ایمانه نه شه. نو د آخر خاتمې د الله نه سوال کوو چې الله آخر خاتمه مې بل ایمان کې، آخر خاتمه مې الله شوشتا کې، دنیا نه مې الله په نیک عمل باندې په شوشتا ایمان یا الله رخصت کې، فنکیږو خاص هم مړي خو باسې هم. نو بیا د انبیاء کرامو دغه کوم جماعت ته الله چې ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، تحقیق سره مخکې تیره شوې د فیصله د موږ د خپل بندګانو د مرسلینو د پوره په حق کې د موږ کومه فیصله ده مخکې نه تیره شوې چې انهم هغه ده لهم المنصورون، چې د دوی امداد کولی شي. ابراهیم علیه السلام نمرود په مقابله کې امداد یې الله وکړ، اور ته یې وغورځوه، 40 ورځې په اور کې تېرې کړې، صحیح سالم الله روبسه. موسی علیه السلام فرعون چې څومره ظلمونه یې وکړل، او فرعون ذو الاوتاد چې په مجرم باندې به په د لسونو باندې او په د پښې باندې مخونه ټک ولا به دغسې تغېده پکې او مړ به شو.
نو هغه ما د الله جل جلاله سره د خپل کل لشکر چې یو هم پکې ژمدای پوتې نشو ټول الله د صفه هستی نه میټاو کړل او د هغه محلاتو او د بنگلې او د سره او د سپینې او د جایدادونو او د امزکه دغه بنی اسرائیل الله جل جلاله کم ترکو من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم څومره الله چې دا خزانه او محلات او لوی لوی محلات بلډینګونه هغه پرېږدول دا بنی اسرائیل الله پاک د هغه به ملکون پسې وګرځول ځکه په وخت کې د مؤمنین موسی علیه السلام ایمان لرونکي او درنګ اخر کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته روشه چې مرګري څوک د بلال دغه کم داسې کمزوري کسان چې ابو جهل د نور د لوی سردارونه هغه به ته چې یاره موږ به مجلس ته ترڅو ایمان به هم بیرورو خو دا کوم غریب کسان چې دا به نه وي پکې مجلس کې دا ډېر کمزوري کسان دي موږ د مجلس اهل دي چې دا د کښېنولي نو علیه السلام زړه کې داسې لږه روغله چې یاره که دغسې وشي نو ډېره به بده نه وي یا خدا مسلمان شوي نه دي چې کله الله پاک ایمان دولت وي تنصیب کې بیا کوندې سړي وي نه جوړ شي بیا به د دغه کوم غریب او د امیر فرق په دا نه کوي نو خو لیکن الله پاک ته خوند ویر نه کا ولا تطرد الذين يخشون ربهم بالغداة والعشي چې هغه خلک چې هغه شپه او ورځ الله ته فریادونه کوي د الله عبادتونه کوي دا د ځون نه لرې نه کوي او کچیرته دا د اذن نه لرې کړل فتکون من الظالمین پیغمبر د خدای محمد رسول الله تعالی چې کدا دې وشړل به ودا ته ظلم به تو طرف نه نو الله پاک ادر و زبان کنن نن تر د قیامت پورې دا د امیر او د غریب دا فرق دا قائم مدغه سي دینی طبقه دینی ټولي کې امیر او فقیر دا په وځي باندې نقش نه سره بلکې امیر د پر خپل یو مجلس قائم دله الله پاک هغه ته خون وير نه کوي چې نه بهرحال ایمان چې دا ډېر قیمتي ده او د مؤمنینو الله جل جلاله امداد کړ نبی علیه الصلاۃ والسلام مرګري داسې کمزور طبقه وا بیا الله پاک په غزوه بدر کې په 313 باندې لوی هغه د کفر لوی مټه چې پکې ابو جهل و پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو د موسی علیه السلام فرعون و یو دغه ده او د مو د امت فرعون دا ابو جهل دا چې پاغینه هم چې لوی سرکشه و دا الله پاک په هغه وړو کې نوجوانو کسانو باندې نمردوړ کړ الله فرمای ولقد سبقت کلمتنا تحقیق سره مخکې تر شوی دو فیصله دی موږ له عبادنا د خپل بندګونه د المرسلین د رسولون پیغمبرونو د پورا انهم بشکدوی چې دی لهم المنصورون د دوی بو امداد کولای شي و ان جندنا لهم الغالبون او بشک سره لشکر دی موږ لهم الغالبون دوی غالبیدون کې دی د الله لشکر دا همیشه د پر دا غالب وي فتول عنهم حتى حين پس اعراض کړي دوی نه تر وی وخت پورې وابصرهم او ته دوی کسا وسوف يبصرون پس درد چې دوی باب کسي پیغمبره ته دوی کسا په عذاب کې به کسي مردړون به پرتی کسي به دوی به خپل زونونه کسي او بیا واقعا غوا چې کله بدر انتها ته ورسېد نو دا مقتولین چې د سيو کوی غوندو هغه ته او چې د شول د ابو جهل وغیرہ وغیرہ نبی علیہ السلام دا سوي ته ودرېد او وای و نو ما خلی اے ابو جهل اے امیہ بن خلف اے پټونکیا کومې وعده چې الله پاک د مو سره کړی وي هغه رښتونه کړي او د توس سره چې کومې وعده به مو کولې چې د سترګې مو ورپټ شي بیا خپل زونونه کسو چې سه حشر مو الله کوي او د رښتونی شوی او کنه شوی رښتونی عمر رضی الله چې الله پیغمبر دا ور وی کا علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي په توس نه دا شور وی خو لیکن دا خبر چې دوی مت جواب نشي ارکوي وابصرهم فسوف يبصرون افبعذابنا يستعجلون ایا دوی په عذاب دی موږ باندې استعجلون دوی جلدی سره طلب کوي چې اغه عذاب دی خدای درو ولا نو عذاب ته الله چرغله د بیا سوک نه پتی شوی دینه فاذا نزل بساحه پس هر کله چې نازل شي بسادغه عذاب بساحتهم په میدون دی دوی کې په تلی دی دوی کې پوسهن دی دوی کې پس اصباح المنذرین پس ډیر بد دا سبینه د منذرین ډرول شو یو چې پچا د الله عذاب ورغله ده نبی هغه سبا هغه ډیر سپیروي وتول عنهم حتى حين او تمخ اورو د دوی نه تر یو وخت پورې وابصر فسوف يبصرون او تکسا زرد چې دوی بم کسي سبحان ربك رب العزه عما يصفون فاکیدو ربک د رب د تولرا
رب العزت چې رب دا مالک دا د عزت، الله نه بل څوک عزتمند هغه نشته ده. په قبضه قدرت ته الله جل جلاله کې عزت او تعز من تشاء و تذل من تشاء. الله نه همیشه د پورا د عزت سوال کوو او د عزت نه پناه چې الله ته مو رسوا او شرمنده مکه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. علی رضی الله فرمایي چې څوک محبوب غني چې د میزان او تله د الله جل جلاله پورا دته د نیکو اعمالو ډکه ویر کی. د دغه آیت عمومي موږ خطبه په اخر کې یو د دغه آیت تویر ډیر کوي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. سبحان ربک رب العزت او اردرنګي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک هم دغه کلمات سبحان الله وبحمدی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نو که په مجلس کې د څه ګاډه ولا خبره ونه شوي وي لیانی مجلس ونه شوي دا دعا د دغه مجلس ته پوره کفاره ده. ګناهونه ته ټول دغه مجلس کې چې به نشي الله ته په معاف کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. فوق طرف دی تو رب العزت چې رب د مالک د عزت ولدا اما د هغه شینونه یصفون چې کوم دوی بیانوي چې الله پاک داسې د الله سره شریک دی. دغه کیسې نه ټول الله پاک ته الله شریک نشته ده. وسلام علی المرسلین. سلامتیا دی په مرسلینو باندې پیغمبرونو باندې. والحمد لله رب العالمین. او ټول تعریفونه دی پر دی الله پاک دی چې مالک طرف د ټولو عالمینو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.